دا الله نبی وی التاجر الصدوق الامین، کم تاجر چې په خپل تجارت کې رښتونه دی، امانتدار دی، دروغ نه وی، دروغ نه وی لګیا دی کنه، او ښه په حق حلال روزګار کوي او دوکه نه کوي، فراډ نه کوي، کم اعزاز دته ملاو دی تاسو ته پته ده، دی به په ورځ د حشر د انبیاو په سب کې اوچتیږي انشاءالله. زبیر صاحب سره په دې وجه باندې موږ ناست یو، مفتی صاحب ناست دی چې دی خوددار دی په دې خپل روزګار کې، او مخکې مې ویلي اوس یې بیا هم وایم، مایي که موږ ته پته ولګېده چې ده کې دوکه ده او ده کې فراډ دی، بس دی د خپل کار کوي، دی د په دې سي او موږ به په دې سو. مقصد زما د دې خبرو دا دی چې نن موږ سره مونځ، روژه، حج، زکات شته او موږ یې کوو الحمدلله، خو د معاملاتو په وجه باندې ګوره موږ ډېر زیات غلام ابن غلام روان یو او دین هم زیات ذلیله کېږو که موږ خپل ځان ونه پېژندو. زه کله کله وایم ډېر د زړه د درد نه وایم، زه وایم پښتونه ته چې په ځان پوهېږې ته به خړ سیلاب وړئ، اپنی مٹی پہ چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے، اے بے خبر تو جوہر آئین ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. ځان وپېژنه، انشاءالله رب العالمین به دومره عزتونه درکړي که نه، په مخ د ځمکه به ته د چا محتاج نه یې. صحیح ده که نه؟ انشاءالله